مسلمانانو د اسلام په حق کې تمامي اذا اول د مسلمانانو او د اسلام په حق کې تمامي دا غي باره کې منداست د باره کې خبر او کړه د دې مراد نه دی چې بس ټوپک راواله او دام وښنه او دام وښنه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله حدیبیه په مکه نه ورسته په دویم کال باندې عمره ته لاړو د سجده کړي و مکه ته کنه وکړي تاسو نه پوښتنه کوم کړي وکنه او مکه کې څه شی وکابه کې دنه څو بوتانو 300 شپته ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجده کول ولې نه ورانه ولدا هغه مقصد هغه ته معلومه چې مخکې څه شي اګه روان څه دي مقصد څه دی هغه ټول موجود او سجده کوله دا بوتان موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوله دا بوتان موجود او هغه په طواف کو او د دې بنیاد ټول موجود هغه کار وکړه چې هغه په نتیجه کې تا ته دومره قوت او طاقت حاصل شي بیا هغه نه ورسته بدلته یو هغه اسلامي نظام راولا چې کوم اسلامي نظام د لپاره بیا رکاوټ یا ختمېدل دی یا ختمېدل نه نبي هغه بهترین نتیجه وي باموالکم قول وجاهدوا جهاد کوي باموالکم بقول مالون سره او انفسکم قول ځانون سره فی سبیل الله تعالی بلارکی ذالکم دا خبره خیر لکم ډیر خدای تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ ډیر خبره سړی کوي نشي بیا دا په ریکارډ کې راشي بیا دغه تراشي په بهرحال مام جیل تر کړه دې ما مندرون کې قتل دي ما مغه خلق قتل دي چې تر اویا دا څه کردار دي څه شي دي ال څنګه ده الله غنه خبر ده زب قیامت کې مزما غاړه بني ولي او هغه ده مونږ دا وایو او دې باندې الله کا وقومه چې مونږ دا وایو چې د دې قیام د اسلام د لپاره ډیر ضروری ده دا د اسلام د لپاره ډیر ضروری هر خبر نشم کولای کني ما تاسو ته خودلی وای چې اندرون کې داسي یا حقیقت داسي ده لو کان کچيري وای ها کدا کار د امریکای په مخالفت کې د الله په مینا باندې ډیر په میدان کې په کلاو زړوي نو دا ډیره خوای دا ډیره خوا دا ډیره خوا خو کدا نه دی یعنی کیږي نو چې دا څه دی نو د مخالفت نه دی وکړ دغه جواب ډیر نقصان کیږي ولو کان کچری و عرضا مال فائدہ قریبا نجدی دا منافقین تعالی فرمایي وسفرا او سفر و قاصدا آسان لتبعو کنو دیمو دی منافقین په ملګرتیا کړي واستا ولکن او لیکن بعدت بدی باندې خارش ولا علیهم الشقه بدی باندې اغلارا درنش ولا بدی باندې لارا یا بعدت بعید د لری ته ویل کی لری شو بدی باندې اغلارا لکه چې تبوک لره ده سفر ډیر ده ګرمي تیز ده نو هغه ور باندې درون شو هغه کارونه کړل شو وسيحلفون او زرد چې دی به قسمونه خوري بالله تعالی باندې لو استطعنا کچيري مونږه طاقت وې لخرجنا مونږه خامخه وتلی بو مونږه ما کوم تاسو سره يهلكونا دی هلاکي انفسهم خپل ځانونه والله ولا تعالی يعلم بهيږي انهم چې بشکدو لکاذبون دروغجن دي دا منافقین عف الله ولا تعالی معافی کړی دا ان کتا تا ان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې تا تعالی معافی کړی دا یادی الله معافی وکي دا کومه خبره لما اذنت ولدي اجازه ورکول لهم دوی تا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه ته وته تبوکتا نو دا منافقین راتل او پیغمبر اسلام نه اجازه وغوښتو ما ته اجازه راکدا مجبوری می دا ما ته اجازه راکدا مجبوری می دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټیکتا برابر وي ټیکتا بل برابر وي ټیکتا اپو دې په دې باندې نو الله وي تا اجازه ولې ورکاو کته اجازه نه ورکول بیا هم نتلل دی دې بیا هم نه خو الله تعالی معافي کړی دا حتی ترغه وخت پورې تبینا چې ښکارا شوی ویل کته ته الذين خلق صدقوا چې غیر اشتیا دي رښتینی دي وتعلم او ته پوي شوی وي ته بجندلی وي الکاذبین دروغجن ته خبر وي چې بدی کې هغه کم دي منافقین او کافر ملګری کم دي لا یستاذنک اجازت نه غوړی تا نه الذين کسان یؤمنون جغ ایمان وروړي بالله تعالی باندې او یوم الاخر پر د اخرت باندې اندا چې یجاهدوا جهاد کی بی اموالهم قل مالون سرا وانفسهم قل ځانون سرا والله ولا تعالی علیم په بالمتقین په پرهیزګار خلق باندې یعنی څوک چې مجاهد دی هغه اجازت نه غواړي اجازت خدای غواړي دا کوم چې منافقین دي انما بشک خبر دادا یستاذنک الذین اجازت غواړي تا هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالله بالله باندې ول یوم الاخر پر د اخرت باندې ورتابت او بشک یعنی د دې دغه شک یا چولی شوی دی قلوبهم زړه د سورۃ النور آیت نمبر 62 کې الله تعالی پیغمبر علی السلام ته اجازت ورکړې ده د دې خبرې چې کڅوک تان اجتماعي معاملاتو کې اجازت غواړي نو اجازت ورته وکړه او دلته الله تعالی ولې دې کو ځکه چې دلته تا ته اظهار شوی وي تا ته پته لګېدلی وي چې دې کې منافق کم دی او کم نه دی
ورتابت او یقینا او بشکا شکری قلوبهم زرندوی فهم بذوی فی ریبهم بخبل شکی ترددون متردد دی سرگردان دی گډوډ دی فیصله نشي کوله ولو کچر ارادو دی اراده کړی وی الخروج د وتلو الله پلا رکی لاعدوا نو خامخاب تیار کړی وی له دې د پاره عدتن سامان ان کدی بهانه کوي چې موږ سره سامان نشتا نو دې ته سامان برابر شوی ولکن او لیکن کرے الله نو خو الله تعالی بدګان الله تعالی چې انبعاتهم د دې وتل د الله پلا رکی د دې وتل د الله نو خو نو الله دې ته همت هم ورنکو او دې باندې د ازمکا او د دې ځانونه درن کړل او دې غکړل نو چې وګړل فثبتهم نو الله تعالی د دې د ورست پاتې کېدل خوخو په دې باندې ثابت قدم کړل د ورست پاتې کېدل ورته دې تخکارش ول خيستا نو ځکه دې بیا پاتې شول وقیل او ویل شول دوی تا اقعدوا چې کینې تاسو مال قاعدین سره د ناس تو زنانه او ته اشاره ده کینې خذو سره ولو خرجوا کچری دی وتلی وی فیکم بتاسو کین استاسو په ملګرتیا کې ما زادو کوم ندی بزیات نه کړی تاسو ته د زیاتی باعث به جوړ شوی نه وی الا مگر خبالا د نقصان کدی وتلی وی نه تا ته پیدا نه درکوله بلکې نور نقصان به درکو ولا اودعوا او دی بمنډي وهلی وی خلالکم استاسو بمنس کې یبغونکم دی بلټوله الفتنه فساد کواتلی وی نو بیا اودعوا د اودعون او د اوس د اسب چې کومه ده د تیز منډه ورکول ته ویل کیږي یعنی دی په تاسو کې بیا کوشش کړو د فساد را وستلو کچری دی وتلی وی وفيكم سماعون او په دې کې یعنی په تاسو کې د دې جاسوسان اوسمشتدي جاسوسان لهم دې لپاره ولهم والله ولا تعالی علیم په بالظالمین بظالمانو لقد بتاکی سر ابتغوا دوی لټول دا الفتنه فتنه فساد من قبل دین مخکی وقلبوا او دوی الټکړي ولکتا د پاره الامور کارونا مخکم تا د پاره په کارونو کې رکاوټ اچولې حتا تر وخت پوری جاء الحق چراغ حق وظهر او غالب شو امر الله حکم د الله تعالی وهم کارهون او دوی باندې بدل کې دا خبره ومنهم زند دوی نه من اغثق دی یقول چې دوی وایي اذن چې عزت را کومتا من اغثق دی یقول اذن یقول اذن دا وایي چې ما ته اجازت راکا لی ما ته ولا تفتنی او ما په فساد کې ما چوا ازمایش کې ما چوا دا یو جد بن قیس یو سړیو پیغمبر علیہ السلام تراغه وای ما پرې د تبوک ته نه سما ولی نزی ما بلوی ازمایش کې راولي پڅ ازمایش کې وای د تبوک کې د عیسایانو جنکی ډیر خسته دي او ما باندې د شهوت غلبه ډیره زیاته ده اسینا چې زال تلاړ شمه او بیا بازار باندې قابو نه مومه ندی وجنه ما مبزا او زه ډیر نیک سړی ما نیکی په بنیاد باندې ما پرې راځي دلته پاتې شمه نو ولا فرمای الا خبردار فی الفتنه سقطوا ففتنه کې خطا زو غرض دلی د جهاد نه ورسته پاتې کې دلی هی فتنه ده پدې کې خطا ځان غرضول ده وان جهنم بشک جهنم لمحیطه غیر اچون کړي بالکافرین په کافر باندې ان تو سبق کچری ورسیږي تاسو ته حسنتون څه خوشحالي تاسو هم نو خپک کی دوی و ان تو سبق کا ورسیږي ته مصیبتون څه تکلیف یقول به دی وای قد بدا کی سره اخذنا مونږ اغسته وا امرنا خپل کار من قبل دین وړاندې یعنی مونږ خپل ځان سنبال کړو خدای چې مونږ ور سره وتلی نو ويتولوا او دوی واپس یو هم او دوی فرحون خوشاله بیا چې خدای چې مونږ لاړ نه یو jihad ته بل ورته وایا لن یصيبنا هیڅ کلبون رسیږي مونږ ته ان استاسو بدی ارزوګانو بنیاد باندې مونږ ته څه تکلیف یا کوششونو بنیاد باندې تکلیف نه راسي الا مگر ما هغه كتب الله چې لیکلی دی الله لنا مونږ د پاره هو هغه مولانا زمونږ دوست دی وعلى الله وعلى تعالی باندې فليتوکل المؤمنون بزان دي اوس پاری مؤمنان قل ورته وایا هل تربصون آیات انتظار کوي بنا په مونږ باندې الا مگر ان نه کوي تاسو انتظار احد الحسنین د دوو ډلو یا د دوو نکیانو ډلو نه د دوو نکیانو نه دی یوي ان یا به مونږ کامیاب شو نو غازیان شو بیا هم کامیابی ده او یا به مونږ شهیدان شو نو شهادت به بیا هم کامیابی ده نو موږ ته په هر حالت کې کامیابی ده نو ولې تاسو خوشاله گئی خوشحالي خو موږ ته ده
ونحن من نتربص انتظار کو بكم پتا سباندي ان دا چې يصيبكم وبرسي کی تاسو ته وبرسي تاسو ته الله ولا تعالی بعذاب